د افغانستان د اسلامي امارت د ټولګټو چارو وزارت ویان ښاغلی حمید الله مصباح وایي نږدې راتلونکي کې به د کابل غزني د عمومي سړک د بیا رغونې چارې رسما پیل شي. ښاغلی مصباح زیاتوي چې په دغه پروژې کې د تخریب شوو سړکونو داغګیري، پلچکونو او استنادي دیوالونو بیا جوړېدل شامل دي. ټولګټو وزارت د نوي کال په پلانونو کې د دوو لویو لارو ترڅنګ چې کابل هرات لویه لاره ده او د سالنګونو لویه لاره ده، د دې د اساسي ترمیم او د اساسي بیا رغونې چې په ځینو ځایونو کې کارونه هم پیل دي. دا سړک چې د هېواد جنوب له پلازمینې کابل سره نښلوي د هېواد له لویو بیروبار لرونکو موصلاتي لارو څخه ګڼل کېږي چې له ټاکل شوي وزن او بار وړونکو موټرو له ټاکلې اندازې زیاتو وزنونو انتقال یې زیاتره برخې خرابې کړي او هېوادوال یې د تګ راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. بلخوا هېوادوال له هوریت راډیو سره په خپلو خبرو کې د دې لویې لارې د بیا جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې په تېرو 2 لسیزو کې تېرې حاکمې ادارې دغه لویې لارې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. که دا سړک چیرې جوړ شي نو یو خو به دا وي چې مریض به په وخت رسیږي، د چا چې عاجل کار وي په وخت به رسیږي، بل به د ما په نظر باندې 90% د حادثاتو مخنیوی به وشي. خراب سړک خو دومره بد اغېز کوي چې موږ دغه کسب پرېښودو ته مجبور له ښه مرغه تېره ورځ دا اقدام یعنی دا یو مثبت او ګټور اقدام داسې ترسره سو چې د کابل او د غزني تر منځ د سړک بیا رغونه کېږي یا کوم ځایونه چې خراب دي هغه رغول کېږي، سمیږي. همداراز دوی زیاته کړه چې مسؤلین باید د وزن د کنټرول په برخه کې جدي پاملرنه وکړي او د لوړ تناژ یا وزن درلودونکو موټرو ته اجازه ورنه کړي ترڅو د سړک د بیا خرابېدو لامل شي. دوی زیاتوي چارواکو نه مې وهیله دا هم داسې د وزنونو سټنډرډ یا معیار ته فکر وکړي او په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په واکمنېدو سره په ټول هېواد کې د پراختیایي پروژو ترڅنګ په ولایتونو کې د عمومي لارو د بیا رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي چې ورسره جوخ په لویو لارو د هېوادوالو د تګ راتګ ستونزې تر ډېره حده پورې حل شوي دي.